ها دا یو ورور سوال کړی دی یو کس دی په هغه باندې قرضې ډېرې زیاتې دي قرضې پې ډېرې زیاتې دي او د هغه خاندان هم دی په هغوی باندې خرچه هم کوي او که چېرته دی دغه پیسو نه د تنخوا نه لګیایي نو دا قرضونو باندې به کلونه تیر شي او هلته د بچو خرچه به کمه شي مشکل هغه ته د کور هم دی او کور وړوکی هم ته کې کور یې تیار کړی ده خو هغې کې دننه کارونه ټول پاتې دي یعنې پلستر یو شی بل شي اوس که موږ د زکات په پیسو د ده د کور دا پلستر یې کوو چې دی پکې اوسیږي نو دا به جایز او که نه الجواب اول دا مسله ده که دې رور په مسله کې دوه خبرې یو دی وایي چې په هغه باندې قرضې دي او دویم غریب دی دې دواړو کې فرق دی کله یو سړی مالی حالات دومره برابري چې د کور خرچې روانې خو قرضې پې دومره ډېرې دي چې په دغه خرچو کې دی دا قرضې نشي ورکولی دا جدا صورت دی او کله یو سړی داسي چې د هغه سره د خپل د دې کور خرچه هم نشتي او قرضې هم نشي ورکولی دی جدا دی او هغه اولنی هغه جدا دی هغه اولنی جدا په دې دی چې هغه صرف په قرضو کې ګیر دی نور د کور خرچه هغه پیدا کولی هم شي او برابره ده ورسره نو داسې کس له زکات ورکولی شي دا اولنی قسم چې دی ده له زکات مونږ ورکولی شو ولې چې دی پې دا قرضې ختمې کړي او الله رب العزت سورة التوبه کې چې کم کسان ذکر کړي دي چې هغوی له زکات ورکولی شي نو یو پکې ذکر کړي والغارمین او غارم هغه چاته ویلی کېږي چې په هغه باندې قرضې اوس که دا قرضه د خپل ځان دپاره راغستې که د بل چا دپاره راغستې یا د دوو کسانو په منځ کې صلح جوړ جاړی کو په هغې کې تاواني شوی نو ده له زکات ورکولی شي ها خلاصه دا شو د اولني صورت یو سړی دی په هغه باندې قرضه ده او ده سره دومره پیسې نشتي چې دی قرضه ورکړي کمی پیسې چې ده سره دي په هغې باندې ایله ده د ګزاره او د ده د بچو ګزاره کېږي نو ده له موږ زکات ورکولی شو خو دا زکات به د څه دپاره ورکوو د قرضو دپاره ها بیا راشه د کور مسلې ده کور د انسان په هغه حوایجو کې دی او په هغه ضرورتو کې دی چې دا بنیادي دي اساسي مسله ده اوس یو سړی دی کور یې نشتي کور یې بلکل نشتي یا کور شتي په کرایي پکې اوسیږي یو کور کې په کرایي اوسیږي خو کرایي نشي ورکولی خیال هم دی که نه کرایي نشي ورکولی دې کس له موږ کرایي ورکولی شو او کور شتي خو هغه کور د اوسېدو لایق نه دی نو ده له موږ دومره څه ورکولی شو چې د ده دا کور د اوسېدو لایق شي پکې پلسترې کول دي دیوال نیم پکې پاتې دی چت پې نشتي دا به له موږ ورکولی شو چې د ده هم دومره چې صرف یې ده دا کار وشي بس د نورو غریبانانو د نورو خلکو حق هغه په دې ځای کې نشي ختمولی او دا غوره ده لکه اوس که موږ داسې ووایو که نه که څوک داسې فتوا ورکړي چې نه ته دله زکات نشي ورکولی دې دپاره چې دی د کور پلستري وکړي او د اوسېدو لایق شي ښه نو څه وکړم دله هره میاشت پیسې ورکوه هره میاشت دله پیسې ورکوه نو دی به په کرایي کې ورکوي اوس دې ځای کې ګوره هره میاشت چې زه دله زکات ورکوم او دی په کرایي کې ورکوي ته د حساب کې د دې نه څومره پیسې جوړې شي د هغې نه ډېرې لږې د ده په دې کور راتلې پیسې ده که نه ده د هغې نه لږې د ده په دې کور راتلې نو که چېرته یو انسان داسې غریب وي چې د هغه د اوسېدو ځای نه او یو ځای وي خو هغه د اوسېدو لایق نه او دا یقیني داسې د هر څه معلومې او یقیني دی داسې یو غریب یو ده سره څه نه نو موږ دومره پیسې په زکات کې دله ورکولی شو چې د ده دا کور پې د اوسېدو لایق شي دومره پیسې نه چې د ده په کور کې پکې رخام لګي او ډیزاینونه کېږي او هغه نه دومره به ورکو چې د ده دا کور د اوسېدو
لایق شي دا روا دي انشاء الله والله اعلم. ها دا یو ورور سوال کړی دی وی د دې مجلس نه چې انسان پاسي او دا کم ذکر چې وی دا به په زوره وی او که په پټه به وی. کله چې انسان کینی سجي کې او به پاسي هغه ذکر وی مشهور ذکر منګه درسونو کې څو ځایونو کې بیان کړی دا به دی په پټه وی او کنه جهري به وی په زوره به وی او یو کس به وی کنه هر یو به وی. الجواب حدیث کې راځي امام نسائی راوړی دی امام ترمذی امام احمد هغه ټولو کې د دعا شتي چې کله مجلس نه رسول سلم پاسېدو څه خبرې به پکې وکړي د هغې نه به پاسېدو نو دا به ووایي سبحانک اللهم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. یو روایت کې داسې دی یو کې داسې دی سبحانک وبحمدک لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. بل روایت کې داسې معمولي فرق دی سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. رسول صلی الله علیه وسلم وایي اوس ګوره دې ته که چېرته د ده نه په دې مجلس کې او په دې بیټک کې ګډې وډې خبرې شوي الا غفر له ما كان في مجلس خبرې چې ده کړي دي د خیر په هغې باندې مهر ووهلی شو د قیامته پورې د قیامت په ورځ به الله تعالی د هغې اجر ورکوي. تاوان پکې څه دی؟ تاوان په نه ویلو کې دی. یو سړی دی په مجلس کې کښېني په مجلس کې چې انسان کښېني ډېر څه وایي غیبت پکې دنه شوی دی کنځلې کړي دي نورې ګډې وډې خبرې کړي دروغې پکې ویلي او مجلس نه دی پاسېدو دا ذکر یې ووایي الله ورته هغه هر څه وبخل او دی ونې سره د هغه ګناه پاسېدو. نو یو خو د دې ډېر اهتمام کوئ سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. دویمه دا به هر فرد وایي دا حدیث نه دی چې د سلام په شان لکه کله چې موږ یو مجلس ته ننوځو او السلام علیکم ووایو یو پکې ووایي وعلیکم السلام دا کافي دی که نه دی؟ کافي دی. داسې د سلام مسله نه ده دلته د هر انسان خپله مسله ده. اوس ته پاسېدي تا د مجلس هغه اختتامي ذکر ته ووایي صحیح شو او خبرې ما نه ګډې وډې شوي دي نو زه ستا هغه ذکر ته ډډه ولګوم چې ده خو ویلی دی نه هر فرد به دا ذکر وایي په دې مجلس کې چې ناست دی چې پاسي هغه به دا ذکر وایي. دویمه مسله دا په پټه وي ذکر اصل دا دی چې ذکر به په پټه کې ذکر دعاګانې لیکن اصل دا دی چې دا په پټه کې څومره پټي دا ښه ده. خو که یو سړی کله په دې باندې په زوره ووایي چې د ملګرو ته رایاده شي بیا پکې څه حرج نشته دا ښه طریقه ده. مجلس نه پاسي د ملګرو دغه طرف ته خیال نه وي او دی په زوره ووایي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک نو بیا څه خبره نه ده. خو نور که د ملګرو دې طرف ته سوچ او ذهني نو بیا به دی په زوره به نه وي. بعض کسان ما لیدلي هغه دې سرلاستي سي اوچتوي زموږ دا خلک بس یعنې که دعا ولا به ورځیم نه ذکر به ورته خو د لاس به لازم اوچتوي نو کله چې څوک ځان له لګیا شي سبحانک اللهم وبحمدک په زوره وایي نو دا نور ورسره لاس اوچت کړي هسې ټول له دعا نه غواړي دا د هغه خپل ذکر دی نو دې سره لاس اوچتول هغه نشته. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. زه ته فایدې دپاره یو خبره ذکر کوم. زمونږ په علاقو کې یو رواج دی رواج ورته په دې ځکه چې دین کې نه دی ثابت هغه دا دی چې کله موږ سجدې کې کېناستو په یو خبره کې موږ راجمع شي نو په اخر کې خلک مولوي صاحب ته وایي زه مولوي صاحب د خیر دعا پکې وکړه. دا که چېرته کله ناکله وشي یو موقع باندې خبره وشوه او هغه دعا وکړه خو نه موږ د دې نه یو لازمي یو عادت جوړ کړی دی چې دا دعا به کېږي دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت
نه صحابه کرام. او که موږ دا ذکر ووایو نو دعا ونه شوه؟ که دا خبرې زموږ د خیري پاتې شوې د کوم وخته پورې قیامت پورې ځکه چې مهر پې ووالی شو، او که زموږ نه څه ګډه وډه خبره شوي هغه راته الله وبخله، نو دا ګوره ذکر نه شو، دعا هم شو، ذکر شو، د رسول وسلم تابعداري هم شوه، الله تعالی اجر درکوي، الله به دله ګناهونه بخي. په دې به اکتفا وکړو، انشاءالله باقي چې کوم سوالات دي هغه به روان نشست پرېږدو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.